دا دی ملګريه. وای چپ دی. د دې منځ کې به څه وي؟ نه پوهېږم. دا چې په داسې ځای کې پټ کړی دی هرومرو به مهم شی پکې وي. همداسې باید تخنیکي ډلې ته وسپارو. کیدای شي په دې چپ کې ډېر مهم شیان وي. هو کیدای شي. ملګرو، د نجیب امر د هڅو له امله موږ د هغې موضوع په اړه معلومات او لوی ثبوتونه ترلاسه کړل چې تر نن ورځې پورې یوازې یوه ادعا وه. باور وکړئ دا معلومات چې د فایلونو کې دي دا په ډاګه کوي چې زموږ هېواد څومره ګواښونو سره مخامخ دی. تخنیکي پلټنې ښکاروي چې دا لاسي لیکنې یوه لوړ پورې چارواکي پورې اړوند دي او ټول رښتینې دي. تر ټولو مهمه د دولونه برید پلان دی. څنګه چې په انځورونو کې ګورئ ځینې خبریالان، حقوق پوهان، کارپوهان او وکیلانو نه په ګټه اخیستو سره د یوه لوی برید پلان یې نیولی دی او یوه لویه ډله د دې کار لپاره چمتو شوي. او هو هغه لاسي بمونه چې پخوا پیدا شوي وو، وژل شوي خبریالان او په حقوق پوهانو باندې چې برید شوی وو او د ورځپاڼې په تعمیر چې برید شوی وو. د دې ټولو په اړه سندونه او خبرې هم شته. دا نقشه چې تاسې وینئ داسې ښکاري دلته به د هغوی د وسلو زیرمتون وي. ملګرو حالات ډېر ګډوډ دی. د موضوع جدیت ته باید ډېر پام وساتو. دا کار ورته د لاس وړلو په څېر دی. وخت به له لاسه ورنه کړو او څومره زر چې کېږي موږ باید عملیات پیل کړو. هره ورځ چې تېرېږي په دې معنا ده چې د نویو پېښو شاهدان به اوسو. په هغو یادښتونو کې څه دي؟ څه دي پکې؟ هېڅ یو هم نه پوهېږئ که نه؟ همداسې ده. هو فروحه مهرباني وکړئ. هغه یادښتونه مو ولې راوانخیستل؟ ولې د پولیسو لاسته ورغله؟ موږ خپله ټوله هڅه وکړه. نږدې و چې نجیب ووژنو خو ومو نشو وژلی. نږدې و چې یادښتونه واخلو خو بریالي نه شو. زما نوم نهه ګوتی دی خو دا نجیب نومی سړی هم پوره نهه ځانه لري. ښه نو اوس به څه وشي؟ دا لومړی ځل دی چې زموږ په سر داسې حالت راځي. پخوا هېڅکله په دومره سختۍ کې نه و بند شوي. یو یا دوه دانې نه دي. ډېر زیات سندونه د هغوی لاسته ورغلي دي. باید وتښتو. ښه به وي چې وتښتو. مخکې له دې چې اوربل شي باید له دې ځای نه لاړ شو. که د وسلو زیرمتون پیدا کړي زه به تباه شم. د تورو پیسو موضوع هم ده. هغه خو مهمې نه دي خو د نشهیي توکو موضوع به موږ تباه کړي. وروسته له دې به هېڅ رسنۍ هم زموږ خبره ونه مني. د رسنیو برخه به ماته وخوري. وروسته له دې به هر څوک په موږ ملنډې ووهي. غلی شئ، غلی شئ او دومره ډېرې خبرې مه کوئ. ټلویزیون ته وګورئ. د امنیت مدیر رسنیو سره خبرې کوي. هغه یې پورته کوي. سرانوال صاحب ویل کېږي چې دا یادښتونه یوه لوړ پوړي چارواکي پورې اړوند دي. د هغه کس په اړه معلومات راکولی شئ؟ د اوس لپاره تاسو ته څه نشم ویلی خو کوم ثبوتونه چې زموږ لاسته راغلي له هغو نه ګټه اخلو. مدیر صاحب دا هر څه مو څنګه لاسته راوړل؟ نجیب امر چې اوس د جدي مراقبت په کوټه کې دی د هغه د هڅو په پایله کې مو لاسته راوړل. تاسې خو پوهېږئ هغه اوس د ژوندي پاتې کېدلو لپاره مبارزه کوي. د امنیتي برخې مسؤل په توګه تاسو د دې موضوع په اړه څه کړي؟ ملګرو تاسې هم پوهېږئ سبا د نوروز جشن لمانځل کېږي. د اوس لپاره زموږ ټولې ډلې د دې جشن خوندیتوب لپاره کار کوي. یعنې موږ هره ورځ یو ځانګړی پلان لرو. همدارنګه د افسوس ځای دی خو هره ورځ د یوې نوې ستونزې سره موږ مخامخ کیږو. آیا ویلی شو چې د یادښتونو له امله ستاسو عملیاتونه نور هم پراخه شوي دي؟ ملګرو موږ یوازې د څارنوال صاحبانو په اجازې او هدایت سره خپل عملیاتونه په لاره اچوو. یعنې که امر شوی وي نو اوس به عملیات هم وخته پیل شوي وي. ټوپکونه او جیفور هم واخلئ. نور شیان هم دلته ښخ کړئ. پام کوئ. بیړه وکئ، بیړه وکئ، بیړه وکئ. پولیسان دي. لاسونه به پورته کړئ. پولیس تسلیم شئ، تسلیم شئ. وسلې به وغورځوئ، تسلیم شئ. راځئ چې له دې ځایه وتښتو. بیړه وکړئ. راځه ملګريه، راځه. سمه ده ملګريه.
تسلیم شئ. تسلیم شئ. ودرېږئ مه تښتئ. ملګریا زه د زه پسې د ځم. پسې ورځم. تسلیم شه. ودرېږه. دا سړی چیرته ورک شو؟ او ټول دې ډېر پام کوي. نور هیڅ چانس نه لرو چې تېروتنه وکړو. که دا مسله حل نه کړو پوه شئ چې د تباهۍ په لور ور روان یو. دا خبره ټول په یاد ولرئ. ښاغلیه په اجازه مو موبایل ته دې ځواب ورکړه. مننه. څه خبر ده هلکه؟ زه په غونډه کې یم. وروره پولیسان راغلل. چیرته چې موږ وسلې ښخې کړې وې په هغه ځای برید وکړو. ته څه وایې؟ په سختۍ وتښتېدو. هغوی موږ پسې دي. نه پوهېږم چې نور کسان یې ووژل او که ژوندي یې ونیول. یوه لاره پیدا کول هغه ځای نه لاړ شه. سمه ده وروره. څه شوي کمال خانه؟ څه چې مو فکر کاوه هماغه کار وشو. پولیسو زموږ په ډیپو باندې برید کړی او وسلې پیدا کړي. امنیت په دې ورځو کې ډېر چټک شوی. یعنې خپل کار یې پیل کړی دی. هله دې ښکاري چې زموږ لویان هم د دې کار په وړاندې نشي ودرېدلی. همداسې راته ښکاري. هو همداسې ده. داسې ښکاري چې موږ ټول به تباه شو او ختم به شو. کېدای چې په سونا باندې هم برید وکړي. کارشیف د هغوی لاسته ورشي بیا به موږ ټول ختم شو. زه خو نه پوهېږم دو خلکو دومره جرأت له کومه پیدا که. تر اوسه مو هېڅ هم له لاسه نه دي ورکړي. زما په اند موږ هسې دومره اندېښنه کوو. موږ بې ځایه اندېښنه کوو. آیا ته په داسې کوم څه پوهېږې چې زه پرې نه پوهېږم که څنګه؟ وګوره اوس هغوی خپل کار پیل کړی. کېدای شي لږ وروسته دې دروازې ته هم پولیس را ورسېږي. کېدای شي موږ ټول ولچک کړي او زندان ته مو وغورځوي. رزیلا ښه ملګریا ژوبل شوی خو به نه یې. خدای دې هر چاته ستا په څېر ملګری ورکړي چې په بدو ورځو کې په درد وخوري. ژوندی اوسې. سلمانه وروره بلډوزر مو راغوښتی؟ اوس به راورسېږي څارګر صاحب. ملګرو دا ځای ښه وکیل دی. په نقشه کې د ده په څېر 4-5 نور ځایونه هم ښکاري. پوښتنه وکړه او ځان پوه کړه چې څه شوي دي. حالا نو ځواب راکړه. ځواب راکړه. وګوره دا ځای هم باید وکیندو. لږ څه اخوا ځای هم باید وکیندو. هو هغه سرګر صاحب د هغه مړ شوي کس تلیفون ته زنګ دی. ته راکړه چې چا زنګ وهلی. ولې ځواب نه راکوې؟ موږ دلته ډېر اندېښمن یو. او کلاش کماله باور وکړه ستا کس هم له ډېرې اندېښنې نه مړ شو. مړ شو؟ څنګه مړ شو؟ والله زه خو هېڅ نه پوهېږم. ښه نو څنګه درته ووایم چې پوه شې؟ کلاش کماله نه پوهېږم څه درته ووایم. زه هغو کسانو سره هېڅ اړیکه نه لرم. یوازې له لرې پېژنم. موږ به تاسې سره وپېژنو. اندېښنه مه کوه بیا به خپله نږدې شي.
ګورم چې نیالګي دې خاورو کې ډېر ښه ښخ کړي ها. زه له هغو وسلو سره هېڅ اړیکه نه لرم. ما خو نه دي ویلي چې دلته وسلې دي کماله. کلاش کماله، رازیل کماله، کم عقله. لعنت دې وي. څه شوي؟ زما کسان مړه شوي، وسلې هم پیدا کړې دي او ما پسې به هم راشي. ښاغلی زه باید ځان پټ کړم. که ستاسو اجازه وي د قرارګاه په یو کور کې به ځان پټ کړم. او لږ څه سختي چې در باندې راشي د هغې پیشو په څېر ښکاري چې کوم لوی سپی لیدلی وي. او ځئ ورک شئ، ورک شئ، تر څو چې ما خبر نه وي درکړی زما مخې ته را نه شئ. ځئ ووځئ، ورک شئ. ښاغلی اجازه راکئ چې زه له تاسو سره پاتې شم. ته هم ووځه. ومې ویل ووځه. فیفي ته پاتې شه، تا سره لږ کار لرم. کېنه. د څه شي کار ښاغلیه؟ او زما له خوا نه یوه کس ته خبر ویسه، ډېر خطرناک وخت دی. موبایل نه باید ګټه وانخلو. چاته باید لاړه شم؟ یوازې یو کس دی چې موږ ژغورلی شي، هغه ته ورشه. پوه نه شوم ښاغلیه، هغه څوک دی؟ د جګړې مشر اتنا. اتنا؟ هغه نو څوک دی؟ دې حالت نه موږ یوازې همداسې یو کس ژغورلی شي. اتنا داسې کس دی چې دا کار کولی شي. مورې لروم نه ده ځکه دا نوم یې ورباندې ایښی. زما په اند هغه د تاریخ تر ټولو بې رحمه کسانو نه دی. ډېر ښه ښاغلیه. سبا د نوروز جشن دی. هغه نه غواړم چې سبا ته هېواد کې ګډوډي جوړه کړي. د ترکانو او کردانو جګړه به رامنځته کړي او هېواد کې به داخلي جګړه رامنځته شي. د یادښتونو مسله یوازې په همدې توګه پټه ساتلی شو. هغه وخت به هېڅوک هم د یادښتونو په اړه خبرې ونه کړي. ورته به ووایو چې د وینو ویالې جوړې کړي. ته اندېښنه مه کوه، هغه په خپل کار ښه پوهېږي. هسې خو ورته اتنا نه وایم. دا لیکم هغه ځای ته ویسه چې زه یې درته وایم. ښاغلی اتنا، نوروز فیروز. وګورئ مور مو هلته ده. مورې، مور جانې، تاسې څنګه یې؟ څنګه به یو؟ پلار مې څنګه دی؟ ښه کېږي انشاءالله. ډاکټرانو څه وویل؟ کوم پرمختګ شوی؟ نه، موږ هم په تمه یو. ډاکټران دننه دي، د نجیب عامر حالت معاینه کوي. الله الله، کوم بد خبر خو به نه وي؟ نه پوهېږم، دننه تللی دي او ساعت کېږي چې خبر ترې نشته. خدای پوهېږي خپل منځ کې به څه وایي. وروستي راپورونه داسې ښکاروي چې د نجیب په حالت کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. له کومانه نه دی وتلی. که رښتیا ووایم زه هېڅ فکر نه کوم چې هغه له کومه راووځي. موږ خپلو ټولو امکاناتو نه ګټه واخیسته او له دې وروسته نه ښه کېږي. تر څو چې عکس العمل ښکاره نه کړي موږ هم څه نشو کولی. خو نه پوهېږو چې څه وخت به عکس العمل ښکاره وي. کیدای شي د حالت څو کاله دوام وکړي. رښتیا وایي؟ پوه نه شوم، تاسې غواړئ څه ووایئ؟ که ښکاره ووایم او تاسې هم مناسبه وګڼئ، زه فکر کوم باید له کورنۍ سره خبرې وکړو. د بدن د غړو غوښتنه ترې وکړو. غواړئ همداسې ووایئ؟ هو، هم د نجیب او هم د کورنۍ لپاره ښه خبره ده. هو، ډېره ښه خبره ده. حالا نه راووځئ. څومره وخت یې تېر که؟ مور وګوره یعقوب کاکم راغی. په خیر راغلی. بخښنه غواړم چې ناوخته راغلو. اوس خبر شوم. استغفر الله یعقوب کاکا، موږ تا ته وروسته خبر درکه. هیله کوم موږ وبخه. نجیب زوی مې څنګه دی؟ هماغسې دی، اوس هم کومه کې دی. انشاءالله راوبوځي. باید ټول دعا وکړو.
خدای د هر څه تابان لري، پیدا کوونکی هم هغه دی او د هر څه اصلي مالک هم هغه دی. هر کار چې وغواړي هیڅ مخې ته خنډ نشي ګرځېدلی. د یوې خولې دعا کولی شي ټول عرش ولړزوي. کیدای شي د یو کس په دعا سره نجیب ته شفا ور په برخه شي. د زړه له کومې دعا ته دوام ورکړو. نجیب چیرته دی؟ ما هلته یوسئ. راځه یعقوب بابا راځه، بویزه. راځه بابا، دلته دی. نجیب رور وسویده دی، د ماشین په وسیله ساه اخلي. حالت ډیر خراب دی. نجیبه، ستا د زیږېدو ورځ مې اوس هم په یاد ده. زما په غېږ کې رالوی شو، غټ سړی شو، پولیس شو، هیواد او ملت ته یې خدمت وکړ او موږ ته یې ویاړ راوبخښه. اوس دې حالت ته یې وګوره. اغلی هنري، ډاکټر صاحب غواړي تاسو سره خبرې وکړي. غونډه خلاصه شوه؟ څه وشول؟ څه یې وویل؟ غونډه خلاصه شوه، ډاکټر به درته ووایي. راځئ مهرباني وکړئ. ماشومانو فکر کوم کومه بده خبره شوې. ما یوازې مه پرېږدئ. موږ هم درتللی شو. که نږدې خپلواني یې نو البته. مورې موږ به هم درشو. زه درسره ځم. تاسې دلته له یوسف ورور سره مو په تمه شئ. موږ زر بېرته راځو. لورې که اجازه مو ویزه هم غواړم چې تاسې سره لاړ شم. البته یعقوب کاکا، په سترګو مهرباني وکئ. راځه یعقوب بابا، مهرباني وکړه. کینئ. زه دلته څه کار لرم؟ ته څوک یې؟ څه غواړې؟ د اتنا لیدو ته راغلی یم. زه نهه ګوتې رالېږلی یم. هغه ته مې یو پیغام راوړی. اتنا ته یې؟ اغلی هنري، څه چې تاسو ته وایو داسې خبرې دي چې هیڅوک په اورېدو نه خوشحالېږي، خو مجبوره یو چې هر څه ښکاره ښکاره ووایو. څه شوي ډاکټر صاحب؟ مخ دې راواړوه. اتنا ته یې؟ نه، ما هغه ته وړلی شي؟ دا امکان نه لري. یوازې زه هغه ته ورتلی شم. هر څه چې وایي ما ته یې ووایه. نهه ګوتې لپاره هم همدا قانون دی. نهه ګوتی په دې ورځو کې ستونزو کې راګیر دی. نوروز کې نوې ګډوډي غواړي د کردانو او ترکانو په منځ کې جګړه رامنځته کړي. نوروز دې مبارک وي. هلته څوک دی؟ دلته خو هېڅوک هم نشته. څه خبره ده؟ په چا یې وسله راوویستله؟ دا سړی چېرته ورک شو؟ زموږ د ډېرو هڅو سربیره ښاغلی نجیب د کومه له حالت څخه راونوته. اوس نو یوازې د ماشین په وسیله ژوندی پاتې کېدلی شي، یعنې هېڅ غړی یې سم کار نه کوي. یعنې د ښه کېدو چانس یې نشته؟ زموږ د تجربو په اساس یې ښه کېدل نشته. ښه نو څه به وشي؟ یعنې باید راضي شئ چې د ماشین په وسیله تر نامعلومه وخته پورې هم داسې کومه کې پاتې شي، یا هم څه ویل یې ډېر سخته دي، خو کولی شي د هغه د بدن غړو په بخښلو سره نور خلکو ته نوی ژوند ور په برخه کوي. یعنې مړ کېږي؟ خواشینی یم.
یوسف وروره ستا پلار کله داسې ناروغ شوی؟ ما خپل پلار هیڅ نه دی لیدلی اړپره. ولې؟ زه چې ماشوم وم هغه مړ شوی و. زما پلار مړ کېږي که نه؟ داسې خبرې مه کوه. ډاکټران خپله ټوله هڅه کوي یو څو ورځې کې به په پښو ودرېږي. هلنو پلاره راویښ شه هیله کوم. ډېره درپسې خفه شوې یم، ډېره خفه شوې یم. هلنو پورته شه ماته شهزادګۍ نوربانو ووایه. سر مې ښکل که هر سهار مې په تخنولو راویښه که بسنه کوي چې ته ویښ شې. یعنې تاسې مانه غواړئ چې زه خپل خاوند په خپل لاس ووژنم هم داسې ده یا که زه غلطه پوه شوم؟ وګورئ اغلی هنري، زه پوهېږم چې د حالت تاسې ته سخت دی، خو دا حالت به ډېر اوږد وي او د جوړېدو امکان یې هېڅ نشته. تاسې او اولادونه به مو ټول په دې نامعلومه وخت کې ډېر اندېښمن شئ. په ځانګړې توګه تاسې د ماشومانو لپاره به ډېره سخته وي. او هو دا کار به تاسو ته له مادي او معنوي اړخه ډېره ګټور وي او د ښه کېدو چانس یې هم نشته چې په هغه هیله ورته په تمه شو. غلط فکر مه کوئ، موږ هم نه غواړو څوک ووژنو، خو د طب له اړخه مو یوازې هم دومره وسه کېده. داسې نشي کېدلی. اوس چې خدای دا ځان ورکړی خدای به یې واخلي. دا پرېکړه زموږ په وس کې نه ده. موږ هر کار ته چمتو یو، هم مادي اړخ نه هم معنوي اړخ نه. هر څه ته چې اړتیا وي. موږ تاسو ته 2 ټاکنې درکړې، یوه لاره وټاکئ. ژوند ورکوونکی او کله چې وخت پوره شي په یوه شیبه کې ژوند اخیستونکی او وروسته بیا بیرته ژوند ورکوونکی یوازې د یو لوی خدای په لاس کې دی. راځه یعقوب بابا چې لاړ شو. راځه خورجانې، راځه چې لاړې شو. راووتل. مورې څه شوي مورې؟ ډاکټر څه وویل؟ مورې څه شوي؟ څه خبره ده؟ ناهیلې کوونکې خبرې یې وکړې. اتل کېږي چې پلار به مو ډېر اوږد وخت په کوما کې پاتې شي. یعنې څنګه؟ پلار مو نه ښه کېږي؟ نه پوهېږم زویا، نه پوهېږم. ډاکټرانو وویل چې پلار مو باید ماشیني ژوند نه خلاص کو، یعنې د هغه د بدن غړي باید نورو خلکو ته ورکو. یعنې څه؟ پلار مې په خپلو لاسو ووژنو؟ داسې کار امکان نه لري. دا څنګه ډاکټران دي؟ زویا هغوی څه ګناه لري؟ هغوی خپله ټوله هڅه کړې ده. موږ یو چې باید دا پریکړه وکړو. زه ټول ژوند کې داسې یو کار ته ناراضي کېږم. ته د دې کار په اړه څه وایې یعقوب بابا؟ د خبرو لیاقت نه لرم، خو زه داسې فکر کوم که همداسې یو څه ستاسې په سر راشي، آیا نجیب به داسې یو کار لپاره چمتو شوی و؟ هغه به هم ویلی و چا چې ساه ورکړې هماغه به خپل وخت کې ترې واخلي. زه وایم چې د زړه له تله باید دعا کولو ته دوام ورکو او هیڅ ستړیا ونه منو. له زړه باید دعا وکړو. هغوی څه پیږي کېدای شي ښه شي. مورې دا کار ونه کې. یعقوب کاکا پلار مې مه پرېږده چې مړ شي. وګورئ اولادونو، دا هر څه زموږ لپاره یوه ازموینه ده. موږ باید صبر وکړو. همدارنګه له خدای نه باید ناهیلي نه شو اولادونو. د چا زړه کې چې
لږ څه هم ایمان وي هیڅ کله هم له خدایه نه ناهیلي کیږي. پوهیږئ یو متل دی وایي شب در میان است خدا مهربان است. وګورئ چې یوه بله دروازه به زموږ په مخ خلاصه شي، دا تیاره شپه به رڼا شي. هغه دروازه خلاصه شي نو څه کیږي؟ هغه دروازه ستا په څیر معصومو کسانو په دعا سره ډیر زر خلاصیږي. ته هم هره شیبه دعا کوه. مدیر صاحب راغی ملګری. په خیر راغلی مدیر صاحب. مهرباني. شفا دی وی اغلی هنری. ژوندی اوسئ. څه شوي هلکه نو؟ ښه خبر نه لرو مدیر صاحب. ډاکټرانو سپارښتنه وکړه چې ژوندی پای ته رسیږي. څه وایئ؟ دا کار امکان نه لري مندوخه. که اړتیا شوه زه به وزیر صاحب سره خبرې وکړم. بهر ته به یې ولیږو. هر څه ته چې اړتیا وي ترسره کوو یې. هغوی وایي توپیر نه کوي، یعنی هغوی وایي چې هیڅ هیله هم نشته. حقیقت حل نجیبه ته هم مونږ پرېږدې یو ځای. راځه بابا په کراره. ښه شپه خور جانې. ښه شپه. دلته پام کوه بابا. وای خوارکای مصطفی، خدای دې وکړي ستا په څېر هلک دی په دې کم عمر کې یتیم پاتې نشي. ویده شو؟ هو ویده شو خورې. نوربانو هم ویده شوه. راځئ چې موږ لاړ شو. راځه بابا. مننه لورې. ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب، باید ژوندی پای ته ورسوي. داسې مه کوئ. هیله کوم داسې مه کوه. هیله کوم په مړ کېږه نجیبه. هغه مو وژنئ. هیله کوم مې وژنه. پلار مې مه وژنئ. هیله کوم مې وژنئ. هیله کوم داسې مه کوئ. دا کار د تاسې ټولو لپاره ډېر ښه دی. هغه مو وژنئ. پلاره مونږ یوازې مه پرېږده. هیله کوم پلاره. هیله کوم داسې مه کوئ. نجیبه. نجیبه مه مړ کېږه. یو کار وکئ نجیب مړ کېږي. اړتیا نه شو چې موږ کوم کار وکړو. پلار مو په خپل مرګ مړ شو. نجیبه پلاره زوی هیڅ مه خفه کېږئ. مړه کېدل د انسان د ختمېدو په معنا نه ده. که په ایمان سره مړ شي بیا به دې اباسې دردونه او غمونه ختم شي. که زه مړ شم تاسې به هم د اندېښمن ژوند نه وژغورل شئ. که نه نو د روغتون په هره دروازه کې به ډېر وځورېږئ. پلاره موږ هیله کوو. موږ یوازې مه پرېږده. هېڅ چېرته هم نه ځه. هیله کوم داسې مه پرېږدئ. که تاسو داسې درد ووینئ ستاسو په بدل کې زه هم درد وینم. د ژوند په څېر مرګ هم د ژوند یوه برخه ده. پلاره هیله کوم زارۍ درته کوم مه ځه. موږ یوازې مه پرېږده. پلاره موږ مه پرېږده. پلاره هیله کوم مه ځه. پلاره
هیله کوم. لاره 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 الپره ته ښایي بلار مې مړګېده نه خورې مړګېده موږ یې یوازې پرېښودو. سبا در څه ښه کېږي. نور اندېښنه مه کوه الپر جانه. بد خوب و یوازې یو بد خوب و. هر څه ښه دي. مونږ ټول دلته یو. یعقوب کاکا هیله کوم ایمانه لرې نه ځه. سمه ده سویا وګوره مونږ ټول دلته یو. پلار مې مونږ یوازې پرېږدي او ځي. نن مو هم سره خبرې وکړې. ته دعاګانې ډېرې که. زه به هم امین وایم. فکر کوم تا دې دعاګانې کمې کړې دي. هله پورته شه چې یو ځای دعا وکړو. زه به درته امین وایم. سمه ده. زه به د پلار لپاره دعا کوم. هلو راته راشه. مرجانې نه کېږي دنده کیو. دا د څه شي دنده ده؟ ګوره له سترګو نه د ښکاري چې ته هم زموږ د سیمې یې. هو د دیار بختر یم خو اوس دنده کیم نه کېږي چې نڅا وکړم. سلمانه وروره د ترور خبره ومنه. اوس چې تا پسې راغلی ده هله ورشه. زه ډېر نه پوهېږم څارګر صاحب. څومره چې کولی شم هغومره وګټېږه. د ډول غږ د چا اورېدلی ځان نشي کنټرولولی. موږ دې وینو هله. سمه ده څارګر صاحب. مننه. خانو ګرانه ستا نوم څه دی؟ آرزو. ملګریا کاش امر هم د خلکو دا خوښي لیدلې وه. له خوشحالۍ به یې ژړلي وو. پوښتنه مه کوه زه هم د هغه په اړه فکر کوم. نه موږ هم دلته ښه یو. تاسې دوام ورکئ. خوند واخلئ. تاسو ته ښه وخت غواړم. راځه راځه. د نوي کال لمانځل کلونه کېدل چې په ستونزو تېرېده، خو ستا کال ډېر په ښه توګه لمانځل کېږي. قدرمنو لیدونکو، لږ مخکې یو دوه پولیسه هم په جشن کې ښکېل شول. څنګه چې ګورئ دلته هر څه ډېر ښکلي دي. تاسو خو پوهیږئ چې څه وکړئ که نه؟
تاسو دواړه د خلکو مېسته دننه شئ ګډوډي رامنځته کوي په پولیسو باندې د تیکو لرګیو وارونه وکړي تاسو دواړه هم مخامخ په عامو خلکو ډزې وکړي نور کار خپله مخته ځي په خبره پوه شوئ پوه شو ورځئ سمه ده د خطر ده ورور سامان ورور ملګرو دا خبره رښتیا ده چې هغه د یادښتونو مسله دروغ وه په دې موضوع کې له تاسو نه مواد غواړم هر څومره ښه او د باور وړ مواد باید پیدا کړو ټول باید خپاره کړو د مشر امر تاسو ته هم دا دی او څوک چې تر ټولو ښه معلومات راټول کړي نو هغه ته یوه ښه ډالۍ او تفریح په پام کې نیول شوې ده پام وي سمه ده ملګرو نو هیله کوم دا چانس له لاسه مه ورکوئ څه شوي ښاغلی خلدونه بیا مو د څه فرمایش ورکړی ته له کومه راپیدا شوې نه را پیدا کېږم له دې ځای نه ځم دا څه دي زما استعفا لیک یا هم هغه سند چې زه خرڅېدونکې نه یم هر څه چې ته ورته وایې وګوره ما تا ته په ښه سترګه کتلي پلار ته دې درناوی لرم دلته خبر لږ وروسته را رسېږي که موخه د څارنوال سوها وي زه نور په دې نوم پلار نه لرم حیران وم چې هسې یو پلار څنګه ستا په څېر یوه لور درلودی شي د حیرانتیا خبره ده ستاسې خپل اولادونه هم ستاسې په لاره در سره نه ځي خو اوس هم ضد کوئ ته هم زما د پلار په څېر یې د دې هېواد بربادۍ او تباهۍ ته مو په خېلوسې کړي ژوندی اوسې مور جانې آفرین ډېر ښه ونڅېدې راځه راځه دلته ودرېږه وروره یوه شېبه څه خبره ده وروره دلته به یې تلاشي ورکړئ تاسې تلاشي کوو دا څه لپاره د دې جشن د خوندیتوب لپاره ټول خلک پلټل کېږي جنجال مه کوئ موږ خپله دنده ترسره کوو د دې لپاره چې د ختیځو خلکو جامې مو په تن کې دي فکر کوئ ترهګر یو نه مو پرېږدم چې مانه پلټنه وکړي قهرمانه څه خبره ده کومه خبره نه ده سرګر صاحب ملګرو اجازه راکړئ چې موږ خپله پلټنه وکړو بیا ډګر ته دننه شئ لرې شه صبر وکړئ آرام اوسئ آرام اوسئ آرام اوسئ ملګرو شئ نه مو پرېږدم آرام اوسئ تاسو ته وایم ملګرو ملګریا په عامو خلکو اجازه وکړئ دا یوه لوبه ده لوبه یې جوړه کړې حالی ملګرو کوچ شئ حالی ملګرو زر کوئ حالی زر کوئ زر کوئ زر کوئ آفرین ملګرو خواره شئ هیله کوم الله پام کوئ پیل کا قدرمنو لیدونکو یوه نوې پېښه وشوه په دې ځای کې یو برید وشو لږ مخکې په دې ډګر کې د وسلو د جایزو غږ هم واورېدل شو ټپیان هم شته لویه ګډوډي رامنځته شوې ده مبارک دی وي ډېر ښه کار مو وکړو اوس باید زر له دې ځای نه لاړ شو ښاغلی خلدونه تلویزیون وګورئ ومولیدل د بې پرواو پولیسانو بیا هم خپل کار وکړ ملګرو جاهل خلک دي دا موضوع به د هېواد جګړې ته نوره هم لاره هواره کړي خپلو کارو ته ورسېږئ ښه
ته ډېر ښه پوهېږې چې دا کار د ترهګریزو سازمانونو یوه لوبه ده. د دې تر شا د چا لاس دی په دې هم ښه پوهېږې. البته دا خبره هم ده که ته دا خبر په سمه توګه خپور نه کړې نو تا به له خپلې ډلې وشړې په دې هم پوهېږې. ستاسې په غاړه کې کلک پړی اچول شوی ځکه بلې خواته حرکت نشئ کولی. ما ته ګوره ته له خپل حد نه تېرېږې. زه د سپېډې خوړلو وخت نه تېره شوې یم. اوس ستا وار دی چې سپېډه وخورې. د دې کار حسابي به راکوې، حسابي به یې راکوې. ها کنه دلته امبولانس نشته. د دې ځای ټول امبولانسونه روغتون ته تللي، ناروغان یې بیولي. زنګ وهه چې یو دوه امبولانسونه ورم راولېږي. سمه ده سرګر صاحب. چېرته ورک شوي ملګريه؟ چېرته یې؟ اندېښنه مه کوئ. خلک وایي چې پولیسو په عامه خلکو ډزې کړي، خو دا هېڅ امکان نه لري. دا تاسې څه وایئ؟ او کېدای شي د دې پېښې لامل له ترهګریزو سازمانونو سره اړیکې ولري. سمه ده. مدیر صاحب، وزیر صاحب زنګ وهلی. والي صاحب ستاسې په اجازه وزیر صاحب زنګ وهلی. زه به وروسته تاسو ته زنګ وهم. مننه کوم. مهرباني وکړئ وزیر صاحب. ښاغلیه هیڅ کومه ستونزه نه وه. ټولو له دې ورځې نه خوند اخیسته. یو ناڅاپه حالت ګډوډ شو. هیڅ نه پوهېږم څنګه کېدلی شي. هو زه هم د پولیسو د کمرې ویډیو ته په تمه یم. سمه ده وزیر صاحب، سمه ده. هرومرو به د دې کار تر شا د کومې ډلې لاس وي. د خبر په تمه یم. تاسې خو ووینئ که نه د یادښتونو په بدل کې یې داسې یو کار وکړه. مدیر صاحب دوی یوازې یو څو ملي ګرامه بارود لري او هغه په ګڼه ګڼو ځایونو کې کاروي. که موږ خپل کار په کلکه وڅارو دوی ډېر ډارن دي. هغه وخت به د دوی ټولنه لاره ورکه شي. کله چې ستونزه ورته پیدا شي بیا به په خپلو منځونو کې شخړه وکړي. عامو خلکو سره به کار نه لري. اندېښنه مه کوئ. نجیبه اوس باید له موږ سره وای. اوس باید له موږ سره وای. راویښ شه نجیبه. او د دې ځانګړې منظرې رساب اته نه دی. څه خبره ده؟ لکه مورې شي ناروغ له لاسه ورکو. ناروغ مله لاسه ورکو.